اتلس زره مخلوقات پیدا کړي او په اتلس زره مخلوقاتو کې الله عزت کرامت شرافت هدایت عزت الله انسان ته ورکړي. ګوره چې کله دی خر نڅا وکړي دي په خپله دی مردار شي نو خلک هغه راواز دیران ته وګرځوي. دغه رنګې که هغه ګډه ده که هغه بیزه ده که هغه غوا ده که غویي دی که اس دی، لیکن د انسان نه چې کله سا وکړي الله څومره عزت درکړي. د دغه انسان د دغه میت د دغه مرده په مرګ باندې الله د ده عزیزان د ده یاران دوستان د ده بچي د ده ګاونډیان دا ټول راجمع او بیا دله غسل ورکړي دله کفن ورکړي. بیا خو انسان الله کمزوری پیدا کړی خلق الانسان ضعیفه. بیا دغه میت د ده عزیزان یاران دوستانو چت کې الله ته په جرګه باندې دي چې الله موږ دا ستا بنده راوړی الله د ګمراهو نه ډک دی، خو خدایه موږ په سفارش کې دا سپینګیري راغلي دا نیکان دا قرا دا حفاظ دا علما راغلي الله دا یو جرګه کوي دې خبرې چې الله را دې میت نه کمې کوتاهي شي الله دې څه کې معاف. موږ ګوره په جنازه کې وایو که اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغایبنا الله زمونږ د دې مړي څو کې بخښنه وکړي. الله په ژوند کې د دې نه څه قسمه کوتاهي شي الله ته د عفو قلم راکړي. او دې وجې نه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم مؤمن مسلمان ایما مسلم شهد اربعة رجل ادخله الله الجنه، د کوم مؤمن مسلمان متعلق چې څلور کسان ګواهي ورکړي چې دا مؤمن دا مرحوم دا مرده او دا میت دا ښه انسان وي، د دې څلورو کسانو په ګواهۍ سره الله تعالی د دغه مؤمن مسلمان د دغه مرده د دغه میت الله بخښنه کوي او جنت کې داخلوي. او موږ څلور کسان الحمدلله دا ټوله مجمره دې خبرې ګواهي ورکوي چې حفیظ حاجي صاحب ښه سړی